الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. باب ما يقوله بعد تغميض الميت. کتاب ریاض صالحین یوسلو یا 15 نمبر باب دی په باره د دې کې چې کله چې یو کس مړ شي او د هغې سترګې دا پټې کړی شي د هغې نه وروسته به کم کلمات او کم الفاظ ویلی کېږي. عن ام سلمة رضی الله عنها قالت، ام سلمة رضی الله عنها چې د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبي ده دا روایت کوي دا چې وا اول د ابو سلمة عبد الله ابن عبد الاسد المخزومي رضی الله عنه داغي بیبي وا داغي د وفات نه وروسته د نبی صلی الله علیه وسلم بیبي الله وګرځوله. خپل نوم د دې هند بنت ابي اميه المخزوميه رضی الله عنها. دا اخرنۍ زنانه ده د نبی صلی الله علیه وسلم په بیبیانو کې چې دا په مدینه کې وفات شوی وه او جنت البقیع کې به ښخ کړی شوې ده. دا بیبي روایت کوي ام سلمة رضی الله عنها دا وی دخل رسول الله صلی الله علیه وسلم على ابي سلمة، نبی صلی الله علیه وسلم ابو سلمة باندې داخل شو چې نبی صلی الله علیه وسلم به د مریضانو ته پوس ډیر کو. وقد شق بصره، په داسې حال کې د الله پیغمبر په ابو سلمة باندې داخل شو چې د هغې سترګې کلاو پاتې شوي وي، یعنې روح ترې ختلی او سترګې کلاو پاتې شوي وي. فاغمضه، نبی صلی الله علیه وسلم د هغې سترګې پټې کړې. ثم قال بيويل ان الروح اذا قبض تبعه البصر، کله چې یو چا روح دا دغه شان کله چې روح دا قبض کړی شي واخیستلی شي د ملایکو د خوا تبعه البصر، وی د هغې روح پسې دا د انسان دا سترګې دغه شانته هغه دغه شانته کلاو پاتې کېږي، هغه ورپسې کېږي. یعنې دوه احتماله په دې کې د دوه معناګانو احتمال دی. یو دا یعنی کله چې د انسان دا روح واخیستلی شي دا د خپل روح ته ګوري دغه شان د بره رواني، یا معنی دا ده کله چې انسان دا روح واخیستلی شي دا سترګې دغه شان د کلاو پاتې کېږي، معنی څه دا سړی وفات دی. نو هغه وفات شوی د الله پیغمبر له سترګې پټې کړې. فضج ناس من اهلي، نو واویلا شروع کړه او جړا شروع کړه د دې ام سلمة د کور خلکو. مړی وفات چې خامخا د کور خلک جاړي، نو الله پیغمبر چې دا حالت ویلو نو فقال ویلا لا تدعوا على انفسكم الا بخير، ای خلکو د خپل ځانونو دپاره یعنی همجنس وروڼو دپاره یا د خپل ځانونو دپاره د هلاکت دعاګانې تاسو مه کوئ، الا بخير مګر د خیر دعاګانې وکئ، د مړي دپاره دعا وکئ، د ځان دپاره دعا وکئ. فإن الملائکة یؤمنون على ما تقولون، یقینا ملائکه ګوره حاضر دي او امین وي ملائکه په هغه څه باندې چې تاسو یې وایي. دا کړی مړی وشي دا زنانه لګي الله مونږ هلاک کړو، ځان دې مونږ قتلي، یا دغه شانته ججې پجې ډېرې هغه الفاظ وایي چې هغه دغه شانته هغه د مؤمن د جامې سره هغه جوړیږي نه. د الله پیغمبر فرمایي داسې حال کې د خیر دعاګانې وکړي، ښایسته ښایسته دعاګانې وکړي چې الله موږ نور مصیبتونه نه وساتي، الله دې زموږ ورور ته دې زموږ مور ته دې زموږ خور ته بخښنه وکړي، ستا په رحمت کې الله تعالی دا داخله کې او داخل کې. ځکه ملایکې امین وي، ملایکې چې امین به کومه دعا وي خامخا قبلېږي. ثم قال بيد الله پیغمبر ویل اللهم اغفر لأبي سلمة، دا دعا یادول پکار دی، یا الله ابو سلمة ته بخښنه وکړي، ګناهونه معاف کړي. څومره ښایسته دعا ده. وارفع درجته في المهديين، الله درجې دې ابو سلمة اوچته کړي او په هدایت والاو کې اوچته کړي، هغه چا سره دا حساب کې او درجې به کې اوچته کړي چې هغې خلکو ته تا هدایت کړی دی. واخلفه في عقبه في الغابرين، او یا الله ته جانشین جوړ شه د دې ابو سلمة په هغې اولاد کې او کور والاو کې چې کوم باقي پاتې دي په دنیا کې ژوندي. الله ته د هغې کارونه سم که، الله ته د هغې حفاظت وکړه. الله هغه خو تا واخیستو، کور یې بې سرپرسته پاتې شو، رب العالمین په دې اولاد کې ته جانشین جوړ شه. څومره ښایسته دعا ده. الله ته حفاظت وکړه د هغې جندو
اولادونو او د کور د خلکو چې کوم ژوندي پاتې شوي دي واغفر لنا او الله مونږ ته بخنه وکا مونږ هم الله د بخنه محتاج دا ژوندي چې کوم دا دعا کو الله مونږ ته بخنه وکا وله او الله دی ابو سلمة ته بخنه وکا یا رب العالمین اے د ټول مخلوقات ربا وافسح له في قبره الله قبر ډیر تنگ دی او الله پراخه کړي ابو سلمة ته قداغه قبر ونور له فی الله ډیر تورتم دی او قبر کې وترنام وکا قبر ته څنګه الله تعالی غو مترنه کومره خسته دعا ده په داسې وختونو کې زموږ استادو دا دعاګانې هېري نو ځکه دغه شانته الله تعالی زموږ استادو د ژوندۍ د ژوند او دغه شانته دغه پراخي ول ناراضي ولې چې د مصیبت په وخت کې داسې دعاګانې مؤمن مسلمان هېري وي دا دعا ینده یادول پکار دي کله چې یو مړی وشي هغه سترګې پټول پکار دي د کور خلکو ته د صبر تلقین پکار دي صبر وکړئ تاسو کدا شانته د مړي لپاره دعا وکړئ ځان لپاره دعا وکړئ او دا دعا وکړئ چې اللهم اغفر څوک چې مړي هغه لپاره دلته ابو سلمة مړو الله پیغمبر سره اللهم اغفر لابي سلمة نو ته چې چا لپاره دعا کې دا غوښنه بیان کې وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه دا روایت مسلم دی په دې حدیث کې زموږ استاد لپاره مختصر فائدې دادي اول دا چې د مړي سترګې پټول دا پکار دي دویمه فائدہ به کې دا چې د مصیبت په وخت کې دغه شانته خلکو ته د خسته خبرو او د صبر کولو اخودنه پکار ده خودنه او د پکار ده چې تاسو صبر کوئ او تاسو دغه شانته خسته دعاګانې کوئ د مړي لپاره ځان لپاره او بل خبره ګوره حدیث ویل کېږي خبره مکوئ د الله بندگانو بل فائدہ پکې دا ده چې د مړي لپاره دعا کول د مړي د کور والو لپاره دعا کول د غي د بچو لپاره دعا کول دنیا او د آخرت دعاګانې کول څومره خسته دعا د الله پیغمبر کړه او څلورمه فائدہ پکې دا ده چې ګورل تر الله پیغمبر د ریمړي پار د قبر څه کوي الله دا قبر ته پراخه کې او ته ترنا کې معنی دا چې اشاره ده په دې حدیث کې دیتا چې په قبر کې ګور نعمتونه ملاويږي او په قبر کې عذابونه ملاويږي ډېر خلک مسلمانان ځاتوي خو د قبر د عذاب نه منکر قبر بس یو بس دغه شاته د قبر عذاب نشته ونه نعمت نه د الله پیغمبر د مړي د پاره د قبر د پراخي د قبر د رڼایي د قبر د نعمت سوال کړی معنی دا په قبر کې مړي ته عذاب هم ملاويږي او نعمتونه هم ملاويږي الله زموږ ساسو قبرونو د پراخي کې خسته کی او بل فائدہ به کې دا چې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ ته دا دعا وخدله چې د څوک مړي دغه په وخت کې موږ تاسو کوم دعا کوو دا کوم چې مخکې ذکر شو او بل فائدہ به کې دا ده چې ګوره کله څوک مریض ته ورځي یا مړي ته ورځي او مړي هغه دغه شان تازه وفات چې په دغه وخت کې ملایکه حاضري په دغه وخت کې ملایکه حاضري نو په دغه وخت کې دعاګانې د مړي تم پکار ده او ځان تم دعا پکار ده ځکه ملایکه په امین وي او خامخا قبليږي او بل فائدہ به کې دا ده استجابه دعاء الملائکه وانه لا يرد ملائکه سکی د ملائکه دعاګانې چې دي هغه دغه شان د خامخا قبليږي او دغه ملائکه دعاګانې د رد کیږي دا نو الله تعالی به خبر متاسمه کو توفیق راکړي زموږ استاد اخر خادم الله تعالی په ایمان او توحید کې وصلی الله علی نبینا محمد